د غم ځپلي او په ډېرو مشکلاتو کې د اخته انسان لپاره یو ډېره عجیبه دعا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وایي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل، هغه ویل چې ما ته بله داسې جامع دعا نه ده معلومه چې مکروب انسان یعنی غمزفلی انسان یې ووایي چې د هغه څخه غم پورته سي، خو مګر یوه دعا چې هغه یونس علیه السلام د ماهي په نس کې ویل، هغه دعا د غمزپلي او په مشکلاتو کې د اخته انسان لپاره ډېره جامع او مجربه ده. هغه دعا دا ده: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا ډېره جامع دعا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده د غمزپلي او د هغه انسان دپاره چې په سختو مشکلاتو کې اخته وي، هغه به دا خپل ویر ګرځوي، دا دعا به ډېره وایي. الاذکار نوویه کې امام نووي رحمه الله نقل کړې ده. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.